هند افغانستان خلاف نوې لباس اغوندي. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. هند به په روان نړیوال جام کې د شنبې په ورځ د افغان کرکټ ملي لوبډلې خلاف د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه لوبه د انګلستان په ساوثهامپټون کې ترسره کیږي. مهمه خبره دا ده چې هندي لوبډلې د افغانستان خلاف لږ چمتووالی سره مخکې کیږي چې دا د افغان لوبډلې لپاره یوه مثبته خبره په دې ده چې افغان لوبډله سیالانو ته قوي ښکاري او هم ورته په کمه سترګه نه ګوري. افغان لوبډلې خپلې 15 واړه لوبې بایللې دي، خو هندوستان بیا د 4 لوبو له منځه 3 ګټلي او یوه یې د باران له کبله مساوي شوې چې د 7 نمرو پر مټ د جدول دوهم مقام کې قرار لري. دغه لوبډلې چپلاسي پیاوړی اوپنر توپوهونکی شکر دوان له لاسه ورکړی، خو پر ځای کیل راهل تیر وروستۍ لوبه کې د پاکستان خلاف د نیمه سریزې په جوړولو سره ځان ثابت کړ او دا به د افغان لوبډلې لپاره مهم ټکی وي. د هند لومړی وزیر نریندر مودي هیله ښودلې چې شکر دوان زر روغ او بیرته له لوبډلې سره یوځای شي. د هند رسنیو تصویرونه خپاره کړي دي چې ګڼې هندي لوبډله به د افغانستان خلاف د تیرو لوبو د لباس پر ځای نوی لباس چې زیات به ژیړ رنګ ولري او کم به همدا د اوسنی شین رنګ په بدلون سره وي پکې راڅرګنده شي. د هند او افغانستان په شمول سریلانکا، بنگلادیش او ساوث افریقا دوه بیلابیل لباسونه په روان نړیوال جام کې کاروي، لیکن پاکستان په یو رنګ شین لباس کې غواړي دا نړیوال جام ولوبوي. خو حقیقت دا دی چې د افغانستان خلاف به د هندي لوبډلې یوازې لباس نه وي تغیر، بلکې پلان او لوبه به هم د افغانستان خلاف متغیره وي او باید چې افغان لوبډله د هند سره په لوړ مورال، قوي عزم، خو غښتلی او هر اړخیز پلان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.